د افغانستان د راتلونکو لوبو د بریا مهم رازونه. د افغانستان نوي کوچ په خپله تازه مرکه کې څه ویلي ویډیو تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی لانس کلوزنر په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې محمد نبي د افغانستان یو افسانوي لوبغاړی دی او هغه د افغان ځوانانو لپاره د رول ماډل حیثیت لري. د افغانستان 19 لوبغاړو د لانس کلوزنر په مشرۍ کې په متحده عربي اماراتو کې 10 ورځنی تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې نن بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شول. خو تر دې مخکې د کرک ټریکر په نوم یوې پاڼې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي سره مرکه کړې ده چې په ډیر څه ورسره غږېدلی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په شلوریز نړیوال جام کې به راشد خان د پیل توپ وهونکي په توګه روباسي، لانس کلوزنر وویل چې موږ ګڼ پلانونه لرو او په ټولو باندې کار کوو ترڅو افغان لوبډله مخکې بوځو. هغه وایي په دې کې شک نشته چې افغانستان به په راتلونکي شلوریز نړیوال جام کې یوه ډیره په زړه پورې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. لانس کلوزنر زیاتوي چې راشد خان زموږ لپاره د تشویق او الهام ورکوونکی لوبغاړی دی او د دې څخه انکار نشو کولی، خو موږ په ګڼو پلانونو کار کوو ترڅو د افغانستان نوم نور هم د ویاړونو وړ کړو. د محمد نبي د استعفا په اړه ترې وپوښتل شول چې که چیرته هغه له 3 واړه فارمیټونو استعفا ورکړي نو آیا څوک به یې ځای ډک کړي؟ لانس کلوزنر وویل چې محمد نبي د افغانستان یو افسانوي لوبغاړی دی. هغه د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر څه کړي، هغه هم په داسې وخت کې چې د افغانستان کرکټ کې د بودیجې او امکاناتو لپاره ډیر سخت کموالی و. نوموړی وایي چې محمد نبي د افغان ځوانانو لپاره یو رول ماډل دی. کلوزنر زیاتوي چې د محمد نبي ځای ډکول لویه پریکړه ده، خو هغه به له موږ سره وي او د هغه شتون به نورو لوبغاړو ته انرژي ورکوي. نوموړي وویل چې نن مو په اماراتو کې تمریناتي کیمپ ختم کړو او هڅه مو داره چې یوه بهترینه لوبډله نړیوال جام لپاره جوړه او اماده کړو. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په نړیوال شلوریز جام کې له کومو لوبغاړو هیلې لرئ، هغه وویل چې موږ په شلوریزو لوبو کې په زړه پورې استعدادونه لرو. که تاسې وګورئ په شلوریزو تجارتي لیګونو کې د افغانستان ډیر لوبغاړي لوبیږي. هغه وویل چې راشد خان او مجيب الرحمن په دوی کې ډیر مخکښ دي او نړۍ ته یې ښودلي ده چې دوی څه کولی شي، خو بیا هم موږ به د یوې لوبډلې په حیث لوبه وکړو او باید خپل ټول رول په پوره توګه نندارې ته وړاندې کړو. هغه همداراز په راتلونکي نړیوال شلوري جام کې د هند او استرالیا لوبډلو ماتول ډیر سخت وګڼل. هغه وویل چې د دغو لوبډلو ماتول به ډیر سخت وي، خو بیا هم له دوی سره 10 میاشتې وخت شته او داسې لوبډله به جوړوي چې دا وړتیا ولري چې ځواکمنې لوبډلې ماتې کړي. او یقینا افغان کرکټ ملي لوبډله هم په شلوریزو سیالیو کې له چا کمه لوبډله نه ده، کولی شي چې غټې لوبډلې راوپرځوي او په ګونډو یې کړي. نو قدرمنو مینوالو د یادې مرکې په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ډیره مننه په دې هیله چې دغه ویډیو به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.